بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ د کیبورډ ډولو باندې خبرې کړې وې چې کیبورډ څو ډوله ده او کوم ډولونه لري. نن به په ماوس باندې خبرې وکړو چې ماوس څو ډوله ده او څو بټنې لري او خپله ماوس څه ته ویل کېږي. ماوس داسې ده یو انپوټ ډیوایس ده، یو داخلي آله ده. د ده په واسطه موږ څه کوو؟ کمپیوټر ته معلومات داخله کوو چې دا مختلف کارونه کوي، چې اوپن کوي. لکه راځم زه ماوس ته ما سره زه ورته وایم په دا چې که ډبل کلیک راته وکړه اوپن سه، یا ورته وایم یو شی راته کلوز کړه اوپن کړه، او یا یو څه راته ډیلیټ که مطلب د کلوز اوپن سلیکټ دا ټول د چی دنده د ماوس دنده ده. بل چې د ماوس څو اساسي بټن لري. ماوس د 3 اساسي بټنې لري عموما کې، چې یو لیفت کلیک د چپ کلیک د ماوس د چپ طرف ته چې کوم کلیک ده هغه ته لیفت کلیک وایي یا پرایمري بټن هم ورته وایي. بل د ماوس ښي طرف بټن ته رایټ بټن وایي یا سیکنډ بټن هم ورته وایي. بل سکرال ویل د ماوس په منځ کې چې کومه بټن ده کته او پورته ځي هغه ته سکرال ویل بټن ویل کېږي، چې میډل بټن هم ورته ویل کېږي. د ده په واسطه چې کو د لیفت کلیک په واسطه موږ دا کوو چې یو څه چې یو شی سلیکټ کوي. اوس غواړم چې دغه یو څه سلیکټ کړم، لیفت کلیک په چیغ ونیسئ او دا داسې راولئ، دا به چی سي سلیکټ سي در سره. دا د لیفت کلیک بټن کار ده. بل د رایټ کلیک کار که چېرته غواړي یو مینو راولې رایټ کلیک پې وکړه او دا پاپه مینو راغله، رایټ کلیک باندې مینو راځي، یا په ده باندې رایټ کلیک وکړه او اوپن یې که دا چې کېږي در سره اوپن کېږي. نو رایټ کلیک مختلف کارونه ترسره کوي. بل چې دا موږ سره سکرال ویل بټن دا د ماوس په منځ کې چې کومه بټنه ده لکه ټایر غوندې چې پورته او کښته کېږي. دې بټنې 4 اساسي دندې لري، چې یوه دنده یې دا ده چې کله ته په ماوس در سره او د سکرال ویل چې کله پورته بیایې دا هغه به در سره صفحه به در سره کښته او پورته کېږي. خو که چېرته ته غواړې چې دا بټن یا د سکرال ویل بعضې وخت هغه در سره نه وي، ته غواړې کوچنی غټې کې د هغه دغه کنټرول بټن تاسو کلیک ونیسئ او د سکرال ویل بټن کښته پورته کوئ، دا به در سره زوم اوټ زوم ان کېږي، کوچنی غټېږي تاسو سره. نو دا د سکرال ویل بټنې دنده وه. بل چې دا ماوس ډولونه دي، موږ ماوس لومړی د ماوس په 3 ډوله کلیک یا 3 ډوله کلیک لري، چې لومړي ته موږ لیفت کلیک وایو یا چپ کلیک ورته وایو، چې هغه په دنده باندې سنګل کلیک هم ورته وایي، بل ډبل کلیک ورته وایي، بل رایټ کلیک ورته وایي. په لیفت کلیک خو پوه شوئ، لیفت کلیک مثلا چې کله ته که دغه لیفت کلیک یو ځل په چیغ کې دلته لیفت کلیک وایي. ډبل کلیک دته وایي چې ته اوس زه راځمه چې ډبل کلیک چې په دغه هغه باندې ډبل کلیک کوم یو څه راته اوپن کېږي، دته ډبل کلیک ویل کېږي. او بل چې دا رایټ کلیک باندې موږ وویل چې یو مینو څه کېږي اوپن کېږي، یو شی اوپن کوای سو یا یو بل یو مینو راوستی سو، لکه په مینو کې موږ مثال درکړم. بل چې دا لیفت کلیک تاسو دلته هم تشریح کړي دي چې لیفت کلیک چې کله چې ماوس چپ بټنه یعنی لیفت بټن یو ځل زور کړي هغه ته لیفت کلیک وایي، سنګل کلیک وایي. او بل چې دا ډبل کلیک کله چې ماوس بټنه دا لیفت بټن 2 ځلې په تیزۍ سره کلیک کړي چې ډبل بټن ویل کېږي. خالي ډېر ایزي سخته نه ده چې مثلا تاسو وایئ چې دا ډېر سخته ده، خالي لږ ځله عمل کې چې تاسو وګورئ بیخي ډېر اسانه ده. او کله چې ماوس راسته بټنه کلیک کړي ته رایټ کلیک ویل کېږي. بل د سکنر چې ده تاسو د سکنر چې لنډه داسې درته وایم چې دا یو داخلي آله ده، د پاسته معلومات داخله کېږي. کله چې تاسو یو کتاب سکن کوئ او کمپیوټر ته یو کتاب PDF ته اړوئ، نو زیاتره پوهنتونونو کې دا ډېر خلک استفاده کوي. یو کتاب استاد لیکلی هغه ځینې کسان پیسې څه نه لري، بیا هغه سکن کوي، هغه نه کتاب PDF جوړوي او لولي یا څوک بیا چاپ کوي ترې. نو دا داسې یو ماشین ده د سکن چې یو عکس پې څه کې سکن کېږي، لکه ته چې CV خارج ته لیکې یا کوم انټرویو خارج کې انټرویو لري انلاین تا ته وایي چې ورشه د هغه دې چې سکن کړه، لکه تذکره دې ورڅخه سکن کړه، یو رقم ماشین ده هغه کې کېښودل کېږي، سکن یې اخیستل کېږي. پاسپورټ دا هم نور هغه ده چې کوم کتاب PDF ته تبدیلوي هغه هم د سکن په واسطه کېږي،
چې دا کمپیوټر سره وصل کیږي او سکنر په ذریعه هغه معلومات کمپیوټر ته د عکس په شکل داخلي کوي. مطلب دا چې معلومات ته په هغه باندې یو عکس په یو صفحه باندې لیکلي وي، هغه به ته سکن ته ورکوي، هغه یې سکن کوي یا عکس یې اخلي او هغه معلومات ته څه کوي تبدیلیږي. بل ټچ پیډ ده. ټچ پیډ څه شی ده؟ ټچ پیډ داسې یوه آله ده چې د کمپیوټر کې د ماوس کار ترسره کوي او ماوس په شکل کار کوي. لکه ماوس کې چې تاسو کوم کار کوئ سي هغه په ټچ پیډ کې هم کولی سئ. مختلفې دندې ترسره کوي. په ټچ پیډ کې مختلف ټچ پیډونه دي. دا اوس نوي کمپیوټر چې دي دا خو بیخي ډېر اډوانس لیول باندې دي. په یوه ګوته باندې د هغه چې ده کرسر ښوري، په دوه ګوتې چې په ماوس یو ځای کېږدي دا هغه صفحه کته پورته کېږي، په درې ګوتو دا صفحه چې رابندېږي بیرته پورته کېږي، په څلور ګوتو بل کار کوي. مثلا یعنې په ډېر اډوانس لیول دی. خو بعضو کمپیوټرو کې چې ټیټې هغه پخوانی ماډل د هغو کې دا کار نه ترسره کوي. نو دا هم هماسې یو لیفټ کلیک لري او رایټ کلیک لري. دنده یې هماغه دنده ده چې هلته د لیفټ په ماوس کې کومې دندې وویلې په ده کې هم هماغه دندې دي. نو سبا به انشاءالله آوټپوټ ډیوایس باندې خبره کوو. نور ښه وخت ښې چارې.